ښار بوري کې روانه ده د درمن صدر د پښتونخوا نیشنل اواند پارټۍ صوبایي صدر محترم نصرالله خان زیری په سټیج باندې ناست د ملتپالو ګوندونو صوبایي مشرتابه انجمن تاجران آزاد پینل او مخامخ راته ناست قدرمنو سپین ږیرو مشرانو ځوانانو ستاسو د ټولو په اجازه کوشش به وکړم مختصره خبره ملګرو د نن دغه عظیم الشانه تاریخي احتجاج چې د بوري ولس او ملتپالو ګوندونو ریکارډ کړي زه بیخي ډاډه یم په دې خبره چې نن ملتپالو ګوندونو عملي یو داسې مظاهره وکړه چې د پښتنو درد غم تکلیف خوشحالي دا یوه ده نن چې تاسو په کم ګڼ شمېر باندې په دې احتجاجي غونډه کې خپل شرکت یقیني کوي د افغانانو ورونو سره چې کم چلن روان دی دا د هغه درد مظاهره ده موږ دا خبره کوو زموږ مشرتابه دا خبره داسې بدایي کې په عکاسي کې و دې خلکو ته وویل و جنرال ضیاءالحق ته یې وویلې جنرال حمید ګل ته یې وویلې او دا یوه خبره زه بیخي ښکاره کوم مذهب پرستو ته یې وویلې چې تاسو دا خلک دغه ناراضه افغان وروڼه چې په کم طرز راولئ او دارالحرب ورته وایاست افغانستان دارالامان ته راولئ دا نیک شګون نه دی دغه افغانان ناراض وروڼه چې په کم طرز دې خلکو جنرال ضیاءالحق جنرال حمید ګل کرنل امام جنرال مشرف بیا نو پسې راځه چې په کم طرز باندې دوی استقبال وکړئ او بیا چې نن په کم طرز د دوی سره روش روان دی دا کنټراډکشن دی دا یو د بل مخالف خبره ده او بدبختي دا ده چې زموږ مذهبي ګوندونو په هغه ټایم کې دا ورته وویلې چې هجرت خو رسول الله صلی الله علیه وسلم هم کړی دی تاسو هجرت راوکئ او دا هجرت چې وسلو د هغه په اړه کې بیا دوی څه وکړل بیا موږ ته معلومه ده دا یې څنګه وکړل په څومره منظمه طریقه یې وکړل چې زموږ دغه افغانان وروڼه دوی باقاعده ټرینډ کړل په دې مدرسو کې په نام نهادو مدرسو کې باقاعده ټریننګونه ورکړل د دهشتګردۍ غه د انتها پسندۍ غه د ټارګټ کیلر غه د بم بلاستر غه او د خودکش بمبار غه د دې ناروا عمل کې زموږ مذهبي ګوندونه زه به دا ووایم چې نام نهاد مذهبي ګوندونه په دې کې پوره حصهداره ول او بیا نن څه وایي نن پر دې خاموشه دي نن چې پر کومه ناروا طریقه د افغانان وروڼو له دې ځایه انخلا کېږي دا مذهبي ګوندونه پر دې باندې خاموشه دي موږ دې ته وایو چې داسې چلن او په کوم طرز چې دغه پښتونخوا وطن تاسو دا کار روان کړی دی دا نیک شګون پرون هم نه و او نن هم نه دی تاسو زموږ دغه وطن د جنګ میدان جوړ کړی تاسو زموږ بازارونه مدرسې سکولونه کالجونه مزارونه یو شی نه پرېښوئ وړاو مه کړل بیا مو ویلې چې دا دهشتګردي ده دا انتها پسندي ده دا خودکش بمبار دی دا طالب دی دا القاعده ده دا داعش دی او دا لیبلونه لګل پر چا ولګول پر پښتانه ده ولګول زما ثقافت زما لونګۍ زما صدرۍ زما ننات دا ټول تا بدنامه کړل زما پښتونخوا وطن دی لوټ ډیټ کړي نن موږ ورته وایو چې له دې کارو لاس واخله هغه قانون چې د هیومن رایټس دی دغه قانون چې ستا د دې مملکت خداداد دی پاکستان دی پر دې عمل وکړه نور موږ پر دې مه مجبوره کوه چې ستا ګریوان او زموږ داسې زموږ دې پښتنو وروڼو سره دا د دوی خپل وطن دی د دې افغان کډوالو سره دا رنګه طرز مه کوه په دې ناروا طریقه په دې باندې د پښتون بلوچ تذلیل دا ټیک عمل نه دی او بله خبره ده چې کوم اکټ راغلی دی پر دې اکټ باندې زموږ د مرکزي مشرتابه زموږ د صوبایي مشرتابه اعلامیه بیخي واضح ده موږ حق غواړو یا ازادي غواړو که چیرې دا نه وي دا د ایمن خان خبره ده چې حق یا ازادي خدای مکه
پنجابي استعمار چې دا ګرد ګیم یې جوړ کړی دی 2 د دهشتګردۍ تنظیمونه دي دا ګرد په پنجاب کې دي د هغوی نیټ ورک هلته دی موږ دا وایو چې د دې کاره لاس واخلو که چېرې تاسو لاس نه اخلئ بیا به دغه احتجاجونه دا ملتپاله ګوندونه ستاسو مخ ته ولاړ دي ستاسو زرواره کور ودان الله تعالی مو عزت وکړه خدای مو حفاظت وکړه ډېره مننه ډېره مهرباني ډېره مننه باري کاکا